د افغانستان خلکو ته رښتینی او وفاداره زوی نن دغه ویاړلې او پیاوړه غونډه چې په دغه ځای کې دایره شوې زموږ دغه مخکیني وروزل شو دغه سربازانو مخکې قربانۍ ورکړي او اوس به هم انشاءالله چې قربانۍ ته تیار یې موږ د دوی سره ملاتړ یو دوی په دې بالا کې د اسکمې په ولسوالۍ کې خراسان وځپه چې که زموږ حکومت د دې توانمندي ولري چې زموږ ځوانان جذب کاندي نو زه په طول د یوې هفته کې د 1000 کسو ځوانانو په شمول باندې 1000 کسه ځوانان زه دې ته آماده کوم او هغه تیار دي دې ته چې هغه راشي په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو کې وظیفې وکړي دنده اجرا کړي. زه یوه بله خبره کول غواړم او دا ډېره مهمه په دې ده چې پرون موږ د همدغې ډلې د همدغه کسانو د ځوانانو یو ځوان چې پرون زموږ د وطن دښمنانو شهید کړی و هغه موږ ښخ کړ خو نن الحمدلله موږ د یوه کس په ځای باندې د 50 کسان هماغه ګرمو سنګرونو ته چې د دوی رور پکې شهید شوی و دا د نن موږ 50 کسان موږ په دې باندې فخر کوو ویاړو ورباندې. او انشاءالله مخکې مو خدمت په محلي پولیسو کې کړی او اوس منتقوي اردو له راغلي اوس انشاءالله منتقوي اردو کې مو خدمت کوو او د خپل ولس دپاره لیکن مخکې هم د خپل ولس دپاره موږ خدمت کړی او بیا به هم د خپل ولس دپاره خدمت کوو. دغه 2 میاشتې زموږ زده کړې پوره شولې ځو خپلې ولسوالۍ ته یوازې نه چې زه خپلې ولسوالۍ ته خدمت وکړم ټول افغانستان ته غواړم چې ټول افغانستان نه خپلې خاورې نه دفاع وکړم او څوم چې وینه په بدن کې وي یو څاڅکی وینه وي هم د خپلې خاورې به دفاع کوم د خپلې خاورې نه به ساتنه کوم غواړم چې د دښمنانو پر ضد باندې د خپلې خاورې دفاع وکړو.